د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو هرکلی کوم. نن درېنۍ سه شنبه د 1444 خبري کال د سفر المظفر میاشتې نهمه چې د 1403 لمریز کال د حسد یا زمري د 23 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د هرات په یوه خصوصي پوهنتون کې د ماسټرۍ پروګرام پیلېدل. په هرات کې د امارتي بېلابېلو ادارو کارکوونکو لپاره د کمپیوټر د زده کړې د دویم پړاو پای ته رسېدل. او په هیواد کې د کرنې په میکانیزم کې د ماشینونو په رول باندې د کرنې ریاست د چارواکو ټینګار کول. زه خان محمد یوسف زیم. اوس هم پوره خبرونه. په هرات ولایت کې د یوه خصوصي پوهنتون چارواکي په بېلابېلو برخو کې د ماسټرۍ د پروګرام د پیل خبر ورکوي. دغه چارواکي د سوداګرۍ او ادارې، جنایي حقوقو او جرمونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د ماسټرۍ د 3 پروګرامونو د پیل او همدارنګه د کمپیوټر ساینس په برخه کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د جوړولو خبر ورکوي. نور حال په جوړ شوي راپور کې. په هرات ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون مسؤلین د سوداګرۍ او ادارې، جزایي حقوقو او جرمونو او نړیوالو اړیکو په څانګو کې د ماسټرۍ د 3 پروګرامونو د پیل خبر ورکوي. دغه چارواکي وایي چې د ماسټرۍ د پروګرامونو د جوړولو موخه د هغو زده کوونکو لپاره اسانتیا ده چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره سفر کوي. امروز خوشبختانه شاهد افتتاح 3 برنامه ماستری اداره و تجارت، حقوق جزا و جرم شناسی، روابط بین الملل در زون غرب می باشیم. د هرات ولایت والی د دغه پروګرامونو د پیل د هرکلي په ترڅ کې وایي چې په نننی عصر کې د پرمختګ لپاره تر بل هر څه زیات پوهنې او لوړو زده کړو ته اړتیا ده. طلب علومی که این امت را از امتهای دیگر مستغنی میگرداند در هر جانب که باشد برای امت فرض است. امت مسلمه در دوای خود، در تداوی خود، در اسباب و آلات و امکانیات خود نباید به غیر احتیاج باشد. وزارت تحصیلات عالی در بخش ایجاد برنامه‌های علمی لیسانس، ماستری و دکترا برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت خود دارد. در بخش‌ها ما تلاش داریم که برنامه‌های جدیدی را در تمام زون‌ها ایجاد نماییم. په ورته وخت کې د هرات ولایت د پوهنتون یو شمېر استادان د ماسټرۍ پروګرام پیل د محصلینو لپاره یوه ستره اسانتیا بولی. سالانه پول بسیار هنگفتی کسانی که دوست داشتن برن ادامه تحصیل بدن کشورهای خارج سرمایه گذاری میکردن یا هزینه میکردن. حالا همو مقدار هزینه با کمترش در داخل خود جامعه امکان داره که انجام بگیره و پول به چرخه اقتصادی اضافه میشه. این در واقع یک قدم هایی است و گام هایی است که هرات را برگردانه به همون مسیری که در گذشته بوده. هرات مهد علم، مهد دانش، مهد عرفان و مهد بزرگی و بزرگواری بوده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې محصلین د ماسټرۍ د پروګرامونو د ترلاسه کولو لپاره بهر ته تلل، خو اوس په هیواد کې دننه د یادو پروګرامونو په جوړېدو سره دغه ستونزه هواره سوې ده. په دویمه دوره کې په هرات ولایت کې د امارتي ادارو د بېلابېلو څانګو 26 تنه کارکوونکو د کمپیوټر له 3 میاشتني پروګرام څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دغه روزنیز پروګرام ګډونوال چې د عاطفي خیریه بنسټ لخوا د بشري منابعو ریاست په همکارۍ په لاره اچول سوي وه، د هغې پر اغېزمنتیا د ټینګار ترڅنګ وایي چې په دې موده کې یې له کمپیوټر څخه ډېر څه زده کړي دي. نور حال په جوړ شوي راپور کې. د هرات ولایت د بېلابېلې امارتي ادارو د کارکوونکو لپاره د کمپیوټر زده کړه د 3 میاشتنۍ دورې دویم پړاو چې د عاطفي خیریه بنسټ لخوا د ولایت مقام د بشري سرچینو ریاست په همکارۍ
په لاره اچول سوی و پای ته ورسید. په دې پروګرام کې 36 تنو کارکوونکو د کامپیوټر ځینې لازمي زده کړې وکړې. در آینده هم در تفاهم با ریاست محترم منابع بشری ولایت هرات تصمیم بری هست که کارمندانی که در سطح ادارات ولسوالی هستند و این کارمندا هم از نگاه ظرفیت پایین هستند، کوشش میکنیم که سمینارهای مدیریت و رهبری، پلانگذاری، ارتباطات، برنامه‌ریزی برای از این کارکنان محترم هم برگزار بکنیم ان شاء الله. و این جوانان که کارمندای ادارات دولتی از ظرفیت‌های معاصر یعنی تکنولوژی و کامپیوتر که فرا گرفتن میتونن نقش مثمر و موثر در بازتاب و توانایی که دارن برای مراجعین یا کسانی که اونا مراجعه میکنن استفاده بکنن. همداراز د هرات ولایت مرستیال له دغه پروګرام څخه د خپل ملاتړ د اعلان ترڅنګ د کارکوونکو د علمي ظرفیتونو په لوړولو باندې هم ټینګار وکړ. د هرات محلي ادارې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. څو ځله د زده کړې دپاره دورې نیولې دي. همدا ډول همدا نن یوه 3 میاشتنۍ دوره چې د حکومتي اداراتو څخه کارمندانو برخه پکې اخیستې وه د کمپیوټر په برخه کې دوی نن یې د فراغت مراسم وه. خو د دغه پروګرام یو شمېر ګډونوال د دغه روزنیز پروګرام پر زده کړو د خوښۍ ترڅنګ ټینګار کوي چې له هغه څه به چې په دغه ټولګي کې زده کړي په بېلابېلو برخو کې به ترې ګټه پورته کړي. موږ الحمدلله اوس کولای شو چې درسونه کم درسونه موږ ویلي دي. موږ اوس کولای شو چې د اکسل ورد او افس موږ دا برنامه ویلي. موږ کولای شو چې په اداره کې الحمدلله کار وکړو. کاغه په دفتر کې کاغه د کم شرکت کې کار په ارزه کې چې موږ کولای شو الحمدلله چې خپل وس هر کار شو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د دغه خیریه بنسټ لخوا د کمپیوټر 3 میاشتنی روزنیز پروګرام هم په بریالیتوب سره په لاره اچول سوی و. د هرات د کرنې ریاست چارواکي په میکانیزم کرنه کې د ماشینونو رول مهم بولي. دغه چارواکي وایي چې د خپلو کرنیزو محصولاتو د زیاتوالو په موخه باید کروندګر له دودیز میتود څخه عصري میتود ته مخ وکړي. په ورته وخت کې کروندګر هم د کرنیزو محصولاتو په کښت او زیاتوالي کې د ماشینونو لکه د تراکتور رول اغیزمن ګڼي. نور حال په جوړ شوي راپور کې د موټرسایکلونو، حج عمرې او د کورنیو لوښو په ګډون لسګونه بېلابېلې جایزې د یوه پانګوال لخوا بزګرانو ته ورکړل سوې. د دې پروګرام د پیلولو موخه د کرنې میکانیزم ته د بزګرانو هڅول او د ماشینونو لکه تراکتورونو په کارولو کې د بزګرانو ملاتړ کول دي. یک تعداد سفر حج عمره خدا قسمت اینا کرده بودن نصیب شدن و یک تعداد موتورسیکلت های 0 کیلومتر به حساب جایزه گرفتن، یک تعداد ظروف گرفتن، یک تعداد محفل عروسیشان بالاخره توسط این نمایندگی شرکت تراکتورساز ایران، شرکت عزت صفی بشیری تعهد داده شد که برگزار بشن. یو شمېر بزګران د دې په څرګندولو سره چې د ماشینري او تراکتورونو په کارولو سره به د کرنیزو چارو چټکتیا او ښه والی رامنځته سي او له بزګرانو سره د اسلامي امارات په ملاتړ ټینګار کوي. سهولت خیلی برابر دیگه، هم لیزر و سپال و نوپال و همه چیز انشالله سهولت بده قانون. حال خوبه دیگه، حالا 100% زراعتی محصولات بادغیس ولایت بالامرغه ولسوالی تقریبا 90% اشغال شوه ده. خصوصا غنم خوله نه او دایمي مځکې ټول غنم اوس په حاصله ورکوي. ډېر پرمختللي ترکلان ډېر خوندور ترکلان ډېر ښه کار کوي. که موارد دي که مصرف دي پرزجات یې ډېر دی. په ورته وخت کې د کرنې ریاست چارواکي له دودیز میتود څخه د کرنې عصري میتود ته د بزګرانو په راوستلو ټینګار کوي او وایي چې دغه ریاست په بېلابېلو برخو کې له بزګرانو څخه ملاتړ کوي. خوشبختانه ما در چوکات دوزه مدیریت میکنی زراعتی داریم که در بخش تکنیکی از اگر زارعین عزیز ما به هر مشکلی اگر برمیخورن از طریق اداره زراعت همکارای تکنیکی ما البته آموزش‌های لازم داده میشه و در تمام عرصه‌ها با دقیقین و زارعین عزیز ما همکاری داریم. در سالهای گذشته کشت ما سنتی بود و فعلا صنعتی شده میره، مکانیزه شده میره. در گذشته اگر ما به یک جزمین برداشت کمی داشتیم الحمدلله سالهای پیش رو بیشتر داریم. از تراکتورها و لوازم و تجهیزاتی که واقعا
پیشرفته است و مدرن خوبه که همه دیوانای موضوع استفاده کنند. خو ویل کیږي چې په ټولیزه توګه د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو کچه د تیرو کلونو په پرتله 10 سلنه لوړه شوې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین د هرات پوهنتون له مشرتابه او استادانو سره وکتل. د پوهنتون علمي مرستیال مولوي محمد موسی فایق وویل له نیکمرغه هرات پوهنتون د خلکو د خپلو روزل شویو علمي کارکوونکو عامه او خصوصي کتابتونونو لابراتورونو د ادبیات اقتصاد او کرنې په برخه کې د ماسټري پروګرامونو په پام کې نیول شوي او همداسې به دوام ولري او د ټولنې د ودې او پرمختګ په لاره کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد هم د هرات پوهنتون د فعالیتونو قدرداني وکړه او نوموړي د پوهنتونونو د پروګرامونو د معیاري کولو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې محصل محوري او نظري کړنلاره یې په عملي بڼه بدله کړي تر څو د محصلینو وړتیا او مهارتونه لوړ شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي عبدالحی زهیم سره وکتل. د تاریخي ابداتو ساتنه او جدي پاملرنه د دې غونډې د بحث اصلي موضوع وه. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د جام غور د مینار حالت په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې په پام کې نیول سوي سره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. ښاغلی متقي وایي چې د جام مینار له لیدو سره علاقه لري او د خپل سفر په ترڅ کې د چشت شریف ولسوالۍ تاریخي آبداتو په کتو سره د غور ولایت د تاریخي آبدو څخه هم لیدنه وکړي. په ورته وخت کې د غور د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زهیم وایي په دغه ولایت کې 360 تاریخي آبدې شته چې تر ټولو مهم یې د جام مینار، د ملکه انتر کلا، هماینشاه کلا، ضحاک کلا او تیوره کلا ده. مولوي زهیم وایي چې د مینار جام په شاوخوا کې د رسوباتو د پاکولو کار روان دی او زیاته یې کړه چې د تاریخي آبداتو ساتنه د غور د سیمه ییزو چارواکو له لومړیتوبونو څخه ده. د یادولو وړ ده چې د جام مینار 900 کلن تاریخ په درلودو سره په نړۍ کې مشهور دی او د هیواد د لیدو وړ ځایونو څخه شمیرل کیږي. د هرات ولایت امنیتي ځواکونو لخوا 2 تنه د غلا په تور ونیول شول. د هرات امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د تښتونې او امریت مسؤلینو 2 تنه غله له دغه ولایت اړوند سیمو څخه د غلا په تور لاس په لاس نیولي. دغه راز د دوی دوسیه بشپړې عدلیې او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تالا په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. چهارشنبه هرات شهر اوریاز الوار درجه 1 تیتای اشپوژوشت. غوریان اوریاز الوار درجه 2 تیتای ووشت. کروخ اوریاز الوار درجه 8 تیتای دوروشت. او پشتون زرخان المر الوار درجه 2 تیتای اشپوژوشت. په پای کې یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرټکي. د هرات په یوه خصوصي پوهنتون کې د ماسټري پروګرام پیلېدل. په هرات کې د اماراتي بېلابېلو ادارو کارکوونکو لپاره د کمپیوټر د زده کړې د 2م پړاو پای ته رسېدل. او په هیواد کې د کرنې په میکانیزم کې د ماشینونو په رول باندې د کرنې ریاست د چارواکو ټینګار کول. قدرمن لیدونکو دا وه د نن شپې خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیست شتن تعالی سپارم. ښه وخت. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د